په کندهار کې د شترمرغ د روزنې لومړی فارم دی چې په خصوصي پانګونه جوړ شوی او د مال پکښې لسګونه شترمرغان تر روزنې لاندې دي. له دې فارم څخه تر دې ماله 6,000 شترمرغ د کندهار ترڅنګ په کابل، هرات، غزني او نور شمالي او جنوبي ولایتونو کې پلورل شوي او لا هم ښه بازار لري. د شترمرغ فارم لرونکي له خپل کار څخه خوښ دي، خو د معیاري فارمونو د جوړېدو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تقریبا 2 کاله کې موږ راوړو، تقریبا بیخي ډېر شترمرغان موږ راوړي دي. کابل کې استو، خوست کې استو، بادغیس کې استو، حتی تر شماله پورې لا روان دي د شترمرغان. نو موږ راوړو کوچني استو، د ترکیې سره راوړو، د ایران سره راوړو. مقصد دا کار 2 کاله کېږي چې موږ پیل کړی دي په هفته یې. د کندهار د کرهڼې او مالداري ریاست هم په دې ولایت کې د شترمرغ د روزنې په صنعت کې د پراختیا خبره کوي. د کندهار د کرهڼې ریاست مسؤلین د شترمرغ روزنه د مالدارۍ او اقتصاد له اړخه ګټوره یادوي او وایي چې د لا پراختیا لپاره یې پر یوې پروژې کار کوي. د وزارت زراعت په چوکاټ کې مو یو پروژه جوړه کړې ده، که دا منظور شي دلته به د ترویج په خاطر موږ خلکو ته د شترمرغانو پروژه تطبیق کړو، خلکو ته به شترمرغانو ماشینونه هم ورکړو. خو دغه کار چې په کندهار کې شروع شوی دا ابتداءً شروع شوی او ښه نتیجه یې ورکړې ده، کار یې مخته روان دی. د کندهار د کرهڼې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د شترمرغ روزنه اسانه او مصرف یې کم دی، خو غوښه یې په لوړه بیه د پلور بازار لري. له کندهار وړاندې د شترمرغ یو بل فارم په هرات ولایت کې جوړ شوی و.